من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. زما محترم ورونو زمانگا استاسو دا عقیده دا او دا زمانگا ایمان دے او دا دی عقیدین بغیر انسان مؤمن او مسلمان نشی کے دے کہ زمانگا استاسو خوگ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبرو. دنیا تنور پیغمبران اغن رازی دا انبیاء کرام علیہم السلام سلسلہ پا خوگ نبی باندے ختم شوا او دا اللہ یو قانون دے و غدا دے چی پا ہر زمانہ کی دی انسانانو دا رہنمائی دا پارا خپل بندگان منتخب کئی و غا پیغمبرانو چی دا اللہ را طرف ندوی تا غا آسمانی وحی بیان کی و دوی اصلاحو کی. وست چکل انبیاء کرام دا غی سلسلہ ختم شوا نو دا کار دا امت دا اصلاح دا بسوک کئی. دا غزیمہ داری دا امت دا اصلاح دا چاپ سر پرتا دا چاپ ولو دا بار پروت دے. اغدی علماء کرام دا امت علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو چی پا ما باندی خود نبوت سلسلہ ختم شوا دنیا تا بکم پیغمبر نرازی چی دے خلقو تا آغا اسمانی شریعت بیان کی. خو البتا علماء آغا دا پیغمبران وارثان دی دا تاج دا وراثت الانبیاء دا زمان خوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی علماء طور پسر کڑے دے دا اعزازی ورطور کڑے دے چی دا انبیاء کرام علیہم السلام وارثان اغد علماء دی. کم علماء اغا علماء چی اغوی اغا سوچ دین بیانی کم سوچ دین چی پیغمبرانو دا اللہ تعالیٰ اخستے او امت تے خودلے. زما محترم ورونو دا علماء پا امت باندی دا اللہ رب العالمین یو عظیم نعمت ہم دے او دا اللہ را طرفنا حجت ہم دے او دا دی نعمتنا قدری چی چاکڑی دا قومون اللہ ذلیل کڑی دی پا تاریخ کے او دی وجنا چاچی دا دی علماؤنا فائدن دا خستے دا دی علماؤ دا درسونو دا تعلیماتو او دا دی دا بیاناتو دا وعزونو پا نتیجہ کے اگوی نخپل اللہ پی جندلے او نداغ توحید چی پسو قسم دے نئی خپل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پی جندلے او داغی مقام و حقوق او نئی دا اللہ سبحانہ وتعالی دین پی جندلے او حلال و حرام دا نپی جنی دا پا مخدزمکا بدبخت و بدقسمت خلق دے. دیو جی نظمہ محترم ورونو اللہ رب العالمین قرآن کریم کی زیب زیب دا دی علم والاو دا علماء مقام بیانی. کل اللہ رب العالمین فرمائی: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے زمان نبی دی خلقو تو آیا چې دوی چرته د عالم مقام پیژني کني پیژني، دوی ته وایا
آیا برابر دی هغه کسان چې علم ورسره دی د الله دین یې زده کړی علما دي او هغه کسان چې علم ورسره نشته او د الله په دین نه پوهیږي آیا دا برابر دي؟ مطلب دا د آیت دا دی الله رب العالمین فرمایي دا نه دي برابر خو په دې خبره هر سړی نه پوهیږي دا د عالم او غیر عالم فرق هر سړی نشي کولی ځکه ورپسې آیت کې الله فرمایي انما یتذکر اولو الالباب یقینا نصیحت اخلي عقل والا خلق عقل من خلق په دې پوهیږي چې د علم والا کوم مقام دی او چا سره چې علم نشته د کوم مقام دی او دا مقام الله رب العالمین په خپل قرآن کریم کې ذکر کړی دی په سورة المجادله 11 آیت کې الله رب العالمین فرمایي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله رب العالمین فرمایي الله پورته کوي هغه کسان چې ایمان راوړی دی ستاسو نه معنی په دې کائناتو کې چې دا څومره بندگان دي انسانان دي په دې انسانانو کې مؤمنان الله څه کړي دي اوچت کړي دي ایمان والو ته الله رب العالمین اوچته مرتبه ورکړې ده او بیا په دې مؤمنانو کې څوک اوچت دي والذین اوتوا العلم درجات او هغه کسان چې علم ورته ورکړی شوی دی دوی ته الله بیا ډېرې درجې ورکړي دي دا د الله د کتاب خبره ده دا د قرآن کریم دا 23مې پارې خبره ده په هغې کې الله رب العالمین اعلان کوي چې والذین اوتوا العلم درجات هغه کسان چې الله رب العالمین ورته علم ورکړی دی دوی ته الله رب العالمین لوی لوی درجات ورکړي دي او ولې به یې نه ورکوي ځکه د دوی مزل په هغه لاره دی چې په کومه لاره پیغمبران تلي او د دوی مزل په هغه لاره دی چې هغه لارې ته د جنت لاره وي او د دوی مزل په هغه لاره دی چې ملائک ورته وزرې غوړوي دا زموږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو علم والا چې کله د علم په لاره روان وي دا طالب العلم د طالب علم دا مقام دی نو بیا د د استاذ او د عالم به کوم مقام وي طالب العلم چې کله د علم یو مجلس ته روان دی نو ملائک راځي او د په دې لاره کې د ته وزرې غوړوي رضا لطالب العلم د دې وجنه چې الله تعالی د طالب العلم نه رضا او خوشاله دی چې دا ګوره دنیا والا خلق په دنیا پسې منډې وهي زمیندار په زمیندارۍ پسې منډې وهي کاروباري په دکان او مارکیټ پسې منډې وهي نور خلق خپلو کارونو تجارتونو او ملازمتونو ته روان دي او دې دا ټول خلق ګوري دغه خواهشات د سره هم لګېدلې دي دغه د دنیا دا ضرورتونه د ده هم دي خو د دا هر څه پرېښي دي او د الله قرآن یې په ترخ کې نیولی دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو کتابونه یې په ترخ کې نیولي دي او د مدرسې طرف ته او د درس طرف ته روان دی او د الله کتاب زده کوي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی زده کوي هغه آسماني دین دپاره خپل ځان او خپل ژوند وقف کړی دی د ده د اکرام او د ده د عزت د وجې نه الله رب العالمین ملائک مقرر کړي دي د دې طلباو دپاره هغوی ورته په لاره کې خپلې وزرې غوړوي چې کله دی د علم مجلس ته را روان وي نو چې د طالب العلم دومره لوی مقام دی نو د عالم به کوم مقام وي او بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اوږد حدیث دی ومن سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه هغه څوک چې د علم په یوه لاره روان دی د علم یو مجلس ته ځي د قرآن کریم درس دی د احادیثو درس دی قرآن او حدیث زده کوي او دی روان دی د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې د وجې نه چې دی د علم په لاره روان دی الله رب العالمین به ده ته د جنت لاره اسانه کړي نو د علم لاره د څه شي لاره ده دا د جنت لاره ده زما محترم ورونو دا علما چې دا خپل ژوند دا خپل صلاحیتونه دی د الله ر دې دین دپاره وقف کړي دي دا څه داسې خلک نه دي چې دا ګینې ګوډان دي شلان دي بېوقوفه دي دماغ یې کار نه کوي عقل یې کار نه کوي د دنیا په کاروبار نه پوهېږي د پیسو د ګټلو په چل نه پوهېږي والله که دې د دنیا دې میدان ته راودنګل څوک به هم په پیسو ګټلو کې مخکې نه شي خو نه دی دا خپله ذمهداري ګڼي چې دا زما د رب دین به څوک زده کوي او د دې دین حفاظت به څوک کوي او دې امت ته به دا دین بیانوي څوک نو دا د الله رب العالمین یو نظام دی تقسیم یې کړی
کړی دی څه خلک علم حاصلی او دا ما او ته د هغې په خدمت کې لګولی یو هغوی علم کوي او ما او تا ته وایي تکړه شه دا مدرسه ورته برابره کا دا مسجد ورته برابر کا د تنخوا غم یې وکړه د دې طلباو د خرچې غم وکړه د دې د دې لنګر پروګرام وکړه او د دې د دې سهولیاتو بندوبست وکړه تا به مور سره الله په اجر کې شریک کړي او د دوی سره به یو ځای راپاڅېږي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خوږ حدیث فرمایلی و من تشبه بقوم فهو منهم چا چې د کوم قوم سره مشابهت وکړو الله یې د هغوی نه حسابوي ته به عالم نه یې خو د علماو خادم یې علما در باندې خواږه لګېږي د هغوی خدمت کې د هغوی په شان دې ځان جوړ کړی د هغوی خویونه دې په ځان کې راوسته نو د دې مینې د وجې نه چې تا ځان د علماو په شان جوړ کړی دی الله به دې د هغوی سره ملګری کړي او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای المرء مع من احب انسان به د قیامت په ورځ د هغه چا ملګری د چا سره چې محبت کړی دی د بعضې خلکو نعوذ بالله د ډمانو سره د بې حیا خلکو سره د فاسقانو فاجرانو کریمینل جرایم پیشه او قاتلانو سره تعلق او محبتي د چا د اجړاګانو د لوفرانو او جوارګرو سره تعلق وي د چا د نشیانو سره تعلق وي د چا د بدماشانو سره تعلق وي او د چا د الله د اولیاء او د علماو سره تعلق وي د دوی سره محبت وي په دې زړه کې د هغوی قدر کوي د هغوی احترام کوي د دې محبت د وجې نه به دې الله رب العالمین د هغوی سره راپاسی انس بن مالک رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لس کاله خادم پاتې شوی دی هغه فرمایي وایي دا حدیث ما ډېر زیات خوشحاله کوي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان به د قیامت په ورځ د هغه چا ملګری د چا سره چې محبت کړی دی وایي زما خو د ټولو نه زیات محبت د خپل خوږ نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی او بیا مې د هغې نه بعد د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ډېر محبت دی او بیا مې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره او بیا فرمایي انس بن مالک رضی الله عنه اگر چې وایي زه د هغوی په شان عمل والا نه یم د الله نبی ابوبکر عمر دا خو چت خلک دي عمل مې د هغوی په شان نه دی خو دې حدیث کې د الله نبی فرمایي چې محبت دې چا سره وکړو ملګری به شي نو وایي دا حدیث ما خوشحالوي چې د دې مینې او محبت د وجې نه به مې ورسره الله ملګری کړي دې وجې نه زما محترم ورونو چې د چا سره محبت دومره لویه درجه ده نو د دغه انسان به خپله څومره لوی مقام وي د دغه انسان به خپله څومره لویه مرتبه وي او هغه خلک څومره بدبخته دي دا څه وخت نه لګی دی دا لهر روان دی په یو ډېر سازش سره د یو ډېر لوی هغه منصوبه بندۍ تحت دا کار روان دی چې لګیا دی علما وخت په وخت په مختلفو اوقاتو کې لګیا دی ټارګټ کیږي هغه د امت خیرخواهان هغه چې هر تکلیف ته ځان نیولی دی والله چې په دې ملکونو او په دې علاقو او په دې خلکو کم تکلیف هم راځي علما او طلبا به په اول صف کې ګوري هغه د خلکو خدمت ته ولاړ کم قسم تکلیف هم چې راشي صرف یو شخصیت به ته ګوري چې هغه به تا ته په اخلاص باندې ډاډ هم درکوي تا ته به علاج هم درښیي چې مه پریشانه کېږئ وروره که دا تکلیف راغی نو قرآن داسې وایي نبي صلی الله علیه وسلم داسې وایي دا دعا ووایه دا ذکر وکړه دا چل وکړه دا چل وکړه د دې تکلیف نه به بچ شي د دې مصیبت نه به بچ شي د دې امتحان نه به بچ شي او بغیر د فیس نه تا ته مشوره درکوي کتا باندې کیس راغی کتا باندې تکلیف راغی او ته وکیل له لاړې خبرو نه مخکې درته وایي فیس 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 خبرې به وروسته کوم فیس زما فیس تا ته پته ده څومره فیس دی اول زما فیس ادا کړه فیس به اول ادا کې بیا به وکیل صاحب تا سره خبرې کوي خبرې به د پیسو وي پیسې به مخکې نه طے کېږي ریټ به مخکې نه طے کېږي بیا به ته خبرې کوې چې جي دا کیس دی که نو دا داسې کول غواړي ورور مې ګیر دی او پلار مې ګیر دی او په ما کیس دی او دا هغه تا سره بغیر د پیسو نه خبرې نه کوي که ډاکټر ته لاړ شي جي بیمار یم وجود مې درد کوي ملا مې درد کوي تکلیف دی دننه په زړه باندې مې سړیکه راځي په سر باندې مې بوج دی فلان فلان د مختلفو بیمارو ډاکټران صاحبان ناستې دي هغه وایي چې ورننوځي نه مخکې به فیس داخلی بیا به وروسته ډاکټر سره خبرې کوي دا واحد عالم دی دا واحد عالم دی چې د امت هغه مخلص خادم دی چې د ده د ملاقات نه مخکې نه تا نه څوک فیس غواړي او که ته د ده نه د هر قسم پریشانۍ او د هر قسم مسلې تپوس کې دې ته ته دا نه و چې خبرې وروستو کوه اول زما فیس داخل کړي دا به تا ته مفت فیصله هم کوي که د کور لانجه دې راغه دا به تا ته مفت نکاح هم تړي دا به ستا د مړي مفت جنازه هم کوي او همدې به وي چې ستا دپاره به په هر غم او ښادۍ کې خیرخواهي یاد ساته
د دنه سوچ وکړه، په خپل ګریوان کې وګوره، ځان لشه او بیا سوچ وکړه چې آیا په دې امت کې د عالم نه ډېر خیرخوا زما شته؟ څوک دی زما ډېر خیرخوا؟ چې ستا په کور کې مړی راشي اول نمبر ته دا سوچ کې جنازه به څوک کوي؟ یله مولوي صاحب خبر کړي، مولوي صاحب ته اطلاع وکړي. که هر څوک ستا د مړي دپاره کار پرېږدي که نه یې پرېږدي، مولوي صاحب یې پرېږدي. مولوي صاحب حاضرېږي، وایي زما ګاونډ دی، زما ملګری دی، شاګرد مې دی، مقتدي مې دی او په ما حق دی، زه به د ده جنازه کومه، دفن به د ده کېږي، په سنت طریقه به کېږي، هدایات درته بیانوي، نصیحت درته کوي، داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه، دې دپاره چې ستا مړی وبخلی شي. ما ته پکې څه فایده ده؟ ما ته به دا اجر وي چې زه به تا ته سنت طریقه بیانه کړم، بس نور ستا د مړي د فایدې دپاره هغه تا ته مسله بیانوي. که داسې بله موقع راشي تا ته نصیحت کوي، هغه وخت په وخت هغه تا ته هغه خبره کوي چې په هغې کې ستا فایده ده د دنیا هم او د آخرت هم. دنیا کې به په هدایت روانې، آخرت کې به د فلاح او کامیابي نصیب شي. نو یاد ساتئ زما محترم ورونو، علما کرام دا د دې امت حقیقي خیرخواهان دي، حقیقي خیرخواهان. او الله رب العالمین دوی له چې دا مراتب ورکړي دي، دا د دې د وجې نه چې دوی سره میراث الانبیا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دا علما چې دي ان العلماء ورثة الانبیاء، دا د پیغمبرانو وارثان دي، د انبیاء وارثان دي. او انبیاء کرام لم یورثوا دینارا ولا درهما، پیغمبران په میراث کې درهم او دینار نه پرېږدي، روپۍ او اشرفۍ نه پرېږدي، بل ورثوا العلم، بلکې هغوی په میراث کې علم پرېښی دی. پیغمبرانو نه وحي پاتې دی، علم پاتې، ای جایدادونه نه پرېږدي، د دنیا مال او دولت نه پرېږدي. ځکه نبی علیه السلام مخکې نه وصیت کړی چې دا زما کوم جایداد دی. صحابو ته یې څه فرمایلي وایي زموږ د ټولو پیغمبرانو طریقه دا ده چې کوم د هغې نه څه پاتې کېږي هغه صدقه شي. الله اکبر. پیغمبران چې وفات کېږي خپلو بچو له څه نه پرېږدي، پیغمبران چې د دنیا نه ځي وفات کېږي څه نه پرېږدي. ځکه نبی علیه السلام فرمایلي ما ترکنا صدقه، هغه موږ پیغمبران نه چې په دنیا کې څه پاتې شي، د دنیا څه شی هم زموږ وي هغه صدقه شي زموږ د وفات نه بعد. او صرف یو څیز په میراث کې پرېښی دی چې هغه علم دی. علم د دنیا څیزونه پرې، علم یې پرېښی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه میراث علماو سنبال کړی. زما محترم ورونو همدا وجه وه ابو هریره رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشهور شاګرد دی، صحابي دی، په بازار کې اعلان کوي اے مسلمانانو یو ضروري اعلان واورئ، دغه مسجد دی او په دې مسجد کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث تقسیمیږي. خلکو را منډې کړي چې چېرته روپۍ او اشرفۍ او درهم او دینار او چېرته ملغلرې او څه به وي چې را منډه یې کړله هلته اوس څه شی نو خو درس روان. چا ورته ویل ابو هریره کوم ځای کې میراث تقسیمیږي؟ ویل دغه میراث دی که نه، دا درس چې کېږي وایي دغه میراث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، خو دغه میراث دی که نه، دا قرآن او حدیث پاتې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دغه خلکو سنبال کړی دی چې دا درته بیانوي. دا کم شخص چې قرآن مخې ته غوړولی او تا ته بیانوي، دا چې احادیث یې غوړولي او تا ته بیانوي، دا د جمعې په ورځ په منبر ودرېږي او تا ته لګی دی بیان کوي، ستا او زما غفلت ختموي، ما او تا ته صحیح لاره راښیي. دا هغه میراث دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. زما محترم ورونو همدا وجه وه چې الله رب العالمین علماو ته لویه مرتبه ورکړې ده. عمر بن الخطاب دور خلافت دی، د عمر رضی الله عنه په دور حکومت کې یو صحابي چې هغه نافع بن الحارث نوم دی، دا په مکه باندې گورنر دا صحابي، او دا هغه صحابي دی دا نافع بن الحارث رضی الله تعالی عنه چې د فتح مکې په موقع باندې په فتح کې دا شریک نبی علیہ السلام چې کله په مکه باندې حمله کول نو دا صحابي عمر فاروق رضی الله عنه په مکه باندې گورنر مقرر کړو. نو چې کله عمر رضی الله عنه به هر کال حج لراتلو، کال په کال به هغه حج کولو، نو کله به چې هغه حج ته راتلو د هغه قانون به دا و، دې ته ګورنمنټ وایي، د حکومت چلونه خلک صحابو نه زده کړي. هغه به دا اعلان کړی چې د هرې علاقې او د هرې صوبې گورنر به حج له خامخا راځي، خو چې راځي ځان په ځای به بل نایب گورنر پرېږدي چې حکومت خو همداسې نه پرېږدي که نه، نایب به پرېږدي، دی به راځي. ولې به راځي؟ ځکه چې د هرې علاقې نه خلک حج ته راغلي دي، نو هغه خپلو علاقو په منځ کې به د هغې گورنر پاسولو احتساب به کېده. الله اکبر. دې ته حکومت
گورنر به پاس او دا یو صوبې خلک خو به حج کې ټول موجود وای د دې گورنر د علاقې والا پاس څه شکایت کی ډایرکټ مخامخ وای کولی کچهری وسم کولی کچهری کیږي خو که چېرته د اعتراض وکړو که نه دلته به یې نوم نوټ کړی بیا دې بل ور زو خرابوي چې ستا څه کار و چې ته راپاسې دی په پلاني افسر پسې خبرې وکړه هلته دا شی نه ډاډه به ور سړی ښکاره به یې خبره کړه چې داسې کېږي داسې کېږي نو عمر رضی الله تعالی عنه نافع بن الحارث ته وایي رضی الله عنه ته چې زما مخې ته راشه او ما سره میلاو شه زما مکې ته د داخلېدو نه مخکې ما سره میلاو شه او د هغه قانون به وخت به یې نه ضایع کوو رپوټونه به یې اخیستل د خلکو حالات به یې معلومول نو چې کله دې مخې ته ورغی د عصفان په علاقه کې عصفان ته وروته عصفان د مکې او مدینې په منځ کې یو مقام دی تقریبا د مکې نه تقریبا 70-80 کیلومتر فاصله باندې دی د طایف او مکې منځ کې لاره ده کومه چې مدینې ته تللی ده په دغه لاره کې د عصفان په مقام نافع بن الحارث د مکې گورنر ورزي عمر رضی الله عنه د مدینې نه را روان دی ځکه دارالخلافه مدینه وه ملاقات یې چې ورسره وکړلو نو عمر فاروق رضی الله عنه ته وګوره پیله تپوس ته دا کوي چې دا راته ووایه چې من استعملت على اهل الوادي په وادي والا باندې د څوک خپل گورنر په خپل ځای مقرر کړو ګوره دا قانون یاد کا یو ځای کې د یو ادارې مشر دی یا د یو علاقې مشر دی او دی نشته چېرته ځي په سفر دی به خپل نایب مقرروي چې لکه زما دا کار دا به ته سنبالې زما نه بعد او دا ادب مونږ ته قرآن هم راښودلی او په دې به صحابو عمل کولو ځکه چې کله موسی علیه السلام د الله رب العالمین خوا ته ورتلو میقات دپاره او کتاب یې اخیستو تورات څوک یې نایب مقرر کړی هارون علیه السلام هارون علیه السلام ته ته زما د دې قوم بني اسرائیل خیال ساته تربیت یې کوه قرآن کې ځای په ځای ذکر دی سورې طه کې هم تفصیلي ذکر او عمر فاروق رضی الله عنه هم دا کار کړ تا په دې وادي والا وادي مکې ته څه کوئ چې دا داسې په غرونو کې ګیره ده د غرونو لمنو ته وادي وي غرونو منځ کې چې کومې لارې غرونه مکه کې ډېر اهل وادي باندې دې څوک خپل ځان په ځای باندې گورنر پرېښود او ته ما ته راغې مطلب دا دی خپلې ډیوټۍ فکر د سره شته او د امت فکر د سره شته که نه ته را روان شو مکه دې همداسې پرېښوده دې نه معلومېږي چې امت مسلمه به منتشر ژوند نه تېروي مشر به د دوی معلومي دا نه چې ته به د خپلې خوښې ژوند کوې او بل به د خپلې خوښې ژوند کوي او منتشره زندګي به نه منظم ژوند به تېرې د مسلمانانو خپل مشر معلوم وي اجتماعیت معلوم وي خپل اجتماعیت سره به ځان وابسته ساتي پیوست ره شجر سے امید بهار رک دی وجه نه چې کله ته دا تپوس وکړو دی ورته وایي جي ابن ابزه ما خو گورنر عبدالرحمن ابن ابزه په خپل ځای باندې مقرر کړلو راغم بس هغه ته مې ویل چې هلکه دا کار ته سپاره او خلکو ته مې اعلان وکړو دا زما په ځای گورنر شو دی ورته وایي عمر رضی الله عنه ومن ابن ابزه دا ابن ابزه پکې لا څوک دی نو ده ورته ویلی چې مولا من موالینا الله اکبر دا یو غلام دی زمونږ د آزاد کړی شو غلامانو نه مولا په عربی کې هغه چاته وي چې څوک آزاد کی نو بیا وایي دا مولا فلان دا فلانی آزاد کړی غلام دی دا یو غلام دی سبحان الله غلام مو او دا عبدالرحمن بن ابزه د رنګ نه توره مو سوډانې او د سوډانیانو په شان رنګ نو ګوره تک تور رنګ او بیا ورپسې غلام آزاد کړی شوی د دې حیثیت نه دومره مرتبه نه نو عمر رضی الله عنه ورته وایي د الله بنده فاستخلفت علیهم مولا نو تا په هغې باندې هیله بېله غلام مقررولو په مکې والاو باندې چې مکه دومره اهم ښار دی ام القرا ده او د نبي صلی الله علیه وسلم وطن دی او دا د حرم ځمکه ده او په دومره اوچته ځمکه ته دومره مرتبې والا چې غلام او هغه آزاد کړی شوی پې ته ګورنر مقرر دا دې څه کړي دي تنبیه ولا ورکړه هغه ورته چې ما ډېر ښه کار کړی خو لږ مخکې خبره واورئ تفصیل واورئ ورته فرمایي انه قارئ لکتاب الله عز وجل هغه چې د الله رب العالمین د کتاب لوستونکی او عالم دی قاري دی د الله د کتاب چې دا خبره عمر رضی الله عنه بس خاموش وایي ښه او په هغه زمانه کې قاري صاحب زموږ د قاري صاحب په شان نه موږ قاري چاته وایي صرف حفظ یې کړی که نور په قرآن په ترجمه په تفسیر باندې نه پوهېږي د سلفو اصطلاحات هم یاد کوي قانون دا دی
چې په سلفو کې به چاته او په صحابو د تابعین او اتباع التابعین زمانه کې به چاته قاري ویلی کېده به عالم اقرأهم اعلمهم څوک چې په باوي کې قاري و هغه به عالم وی چې د قرآن عالم دی اگر که غلام و آزاد کړی شوی دی اوس اگر که د رنګ نه تک تورم دی خو دا چونکې قاري دی او عالم د قرآن دی او وانه عالم بالفرائض او الله دله علم ورکړی د میراث په مسایلو باندې هم ښه پوهېږي چې دا خبرې ورته وکړله عمر رضی الله عنه فرمیل اوهو ما ته خو حدیث را یاد شه ما ته خو حدیث را یاد شه دا خو تا چې کوم کار وکړلو د نبي علیه السلام خبره ما ترى یاد شوا وی فرمایل اما ان نبیکم صلی الله علیه وسلم قد قال او هغه چې ستاسو نبی صلی الله علیه وسلم ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين دا حدیث به تاسو ډیر اورئ خدای په دې موقع کې ویلی عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام فرمایلیو ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما بشک الله تعالی په دې کتاب قرآن باندې ډېر قومونه اوچت کی عزتونه ولا ورکی ويضع به آخرين او ډېر قومونه د قرآن د وجه نه ښکته کی او ذلیل کی ځکه چې هغوی قرآن ته توجه نه کوي قرآن د عزت او ذلت پیمانه ده چا چې په قرآن ایمان راوړی او په دې عمل کوي او د دې علم ورسره دا الله عزتمن کړی اوچت کړی دی نو چې الله اوچت کړی موږ به یې عزتمن ګڼو ښه دې کړي زبردست کار دی کړی زما محترم ورونو دا علم دا د عزت او د رفعت سبب دی د الله په نسبت اگر که خلک ورته سپک ګوري اگر که د خلکو په نظر کې د عالم حیثیت نه دا خلک په خپل ځان سپکوي څوک چې د علماو سپکاوي او د علماو بېعزتي کوي دا انسان خپل ځان سپکوي او په دې وجه باندې علماو په اسبابو د کفر کې لیکلي دي چې په کومو کارونو باندې انسان نه ایمان ختمیږي په هغې کې یو سبب هغه علماو ته کنزل کول دی عالم چې کله هغه صحیح عالم دی قرآن او حدیث بیانوي حق پرسته عالم شرک پکې نشته بدعات پکې نشته سوچه او صفا منهج والا دی نو عالم پیغمبري تاسو نه ته عالم پیغمبر خو نه کنه چې پیغمبر نه دی نو کمزوري به هم تې کېږي خطایي به هم تې کېږي د ګناه نه پاک هم نه دی پیغمبرانو په شان خو موږ او تاسو له دا اجازت نشته دی چې موږ او تاسو دې رالګېږو د هغې بېعزتي نه دی کوو که علمی خبر خطا وا نو پاغي به رد کو اب عالم کو په دلیل به کوي او علمی خبره باندې رد کول دا دشمنی تاسو ګورئ کنه زموږ کې مختلف فرقې دي کنه مسلکونه یو بل باندې رد کوي کنه کوي او که څوک دا رد په دې انداز کوي چې په دې ملک کې انتشار جوړي فساد جوړي نو دا غلط انداز دی دا انداز د سلفونو رد کوا هغه د دلیل خبرې دي هغه زمونږ د قلم او د کتاب خبرې دي د عالم سره د عالم اختلاف د کوتک او د ټوپک او د ګولۍ او د ګالي نه چې په دې باندې به مطلب دا دشمني به داسې حد ته رسېږي بله ورځ چې زمونږ کوم عالم فضیلة الشیخ المحدث العلامه عبدالحمید رحمتي رحمه الله هغه شهید کړلی شو د دې ملک ډېر دشمنان شته دي چې غواړي چې د ملک انتشار جوړ شي او د اسلام هم ډېر عظیم دشمنان دي فیک آیډیانې جوړې کړي دي او په هغې باندې ورکړه چې دا خو فلاني وجلی دا خو فلاني وجلی دا خو فلاني شهید کړو دا چلې وه هغې باندې زموږ مشرانو موږ افسرانو سره هم خبرې کړي دي او موږ ته الحمدلله خپل هم تجربه ده چې دا فیک آیډین والا بهر ملکونو کې ناست وي دا چېرته اسرائیل دا چېرته د انډیا د طرف نه دا چېرته د نورو اسلام دشمن ملکونو د طرف نه او د پاکستان چې کوم دشمن ملکونه دي د هغې د طرف نه اپریټ کېږي باقاعده د پیجونه او د آیډیانې دې دپاره چې د ملک انتشار جوړ شي هېڅکله دا مزاج یو مسلک هم د خپلو خلکو نه دی جوړ کړی چې ته دې رالګېږي او د بل مسلک عالم دې قتل کې دا مسلکي فرقه اختلاف نه دی دا هغه کسانو دا کار کړی چې هغه د اسلام دشمنان دي او د دې ملک دشمنان دي او دا د ملک د مشرانو ذمه داري ده زمونږ نه ده موږ عوام یو موږ رعیت یو موږ قانون هم په لاس کې نه اخلو یاد ساتئ بله ورځ افسران حیران شو په دې باندې چې دومره لوی عالم د اهل حدیث او د مرکزي جمعیت اهل حدیث د صوبې نایب امیر چې د هغه په عرب او عجمو کې شاګردان د دمو د والد صاحب مو د شیخ غلام الله رحمتي رحمه الله دومره دنیا د هغه جنازې ته راغه او هغه بعضې افسران ویله لکه وایي صرف سپین او سور رومال ښکارېده مطلب ټول ورله علما راغلي ټول علما چې کوم ځای کې علماو دا راغلي
خو افسرانو په دې باندې داد ورکو زموږ ملګرو ته چې ماشاء الله موږ ته پته ولګېدله چې اهل حدیث پر امن خلق دی، دا شرپسند نه دي، انتشار والا نه دي، او دا د دې ملک او د امن سره محبت کوونکي دي. ځکه دومره لوی جمع غفیر را جمع نه د چا د ګاډي شیشې ته ازار ورسېده، د ګاډي شیشه ماته شوه. هغه خلک خو شټرایک او احتجاج کوي که نه، یو علاقه کې بجلي نه وي، بل څه نه وي، بل څه مسله وي، نو هغه کم از کمه ټیرونه خو سوځوي که نه. موږ ټیرونه مو نه سوځول، موږ هغه روایتي احتجاج هم نه دی کړی، صرف دومره مو وکړو چې حکام بالا ته پته ولګي او افسرانو ته جنازم د روډ د پاسه وکړه، او هغه جنازم موږ د نورو خلکو په شان نه ده کړې. ګوره په چا مې تنقید غرض نه دی. موږ دواړه طرفه ټریفک هم بند نه کړو، د شپې نه موږ سره د افسرانو مشوره روانه وه. عین موقع کې چې جنازې ته لږ ټیم پاتې شو بیا افسران راغه، بیا یې موږ را طلب کړو تاسو به څه کوئ، که تاسو کوم ګراونډ کې دا جنازه کول غواړئ، کوم پارک کې دا جنازه کول غواړئ، موږ دله سیکیورټي درکوو، موږ ستاسو تحفظ کوو، نفري رالیږو. موږ ورته ویل نه، جنازه به د روډ د پاسه کوو انشاءالله، په رینګ روډ به دا کېږي، او دا به داسې کېږي چې یو طرف روډ به تاسو بندوئ، دواړه طرف ته به روډ نه بندوئ، موږ مسلمانانو ته تکلیف نه ورکوو. په دې باندې هغوی حیران شو، په دې باندې هغوی تر اوسه پورې خوشحاله دي چې تاسو اهل حدیثو یو ریکارډ قایم کړه چې تاسو واقعي د انسانیت سره محبت کوونکي یئ، خواخوږي او همدرد خلک یئ، چې بیا هم یو روډ موږ دې دپاره کولاو کو، کیدای شي یو انساني مسلمان هغه سره به بیمار وي، یو تکلیف به چېرته به رواني غم خادی ته، یو طرف ته روډ موږ کولاو پرېښی، بار بار اعلان هم کېده چې دغه یو روډ به کولاو وي. الحمدلله موږ څنګه چې د الله رب العالمین دا دین زده کړی دی او په دې دین کې موږ ته د الله حقونه راښودلی شوي دي، دقه شان په دې کې موږ د بندګانو حقونه هم زده کړي. الحمدلله موږ دا نه کول چې د خپل شیخ صاحب د انتقام دپاره موږ بل مسلمان ته تکلیف ورکړو، د پردو ګاډو شیشې به ماتو، پردو بلډینګونو باندې به پتراونه کوو، بل مسلمان ته به تکلیف ورکوو. نه، دا د علماو بیا خاص کر د اهل حدیثو منهج نه دی. زموږ احتجاج په هغه انداز هم نه دی. هغه شیخ صاحب چې اخیري اعلان وکړو ډېر خلک په مغالطه کې پرېوتي دي او لګیا دی، څوک ته څه قسمه تعبیر کوي، د ځان نه ناکام وکیلان جوړ کړي، او څوک څه کوي. د شیخ صاحب د اعلان مقصد دا او د شیخ عبدالعزیز حفظه الله چې موږ د عام روایتي احتجاجونه نه کوو، کوم چې عام خلک راوځي او غوبل دي او لانجې دي او پتراونه کوه او کنځلې کوه او غوبلې کوه او بغاوتونه کوه. نه، د اهل حدیثو منهج نه بغاوتونه دي، نه په حکامو خروج دی او نه فسادونه خورول دي، نه خونریزي ده. موږ د امن خلک یو، په امن فضا کې زموږ دعوت ښه کېږي. الحمدلله ځکه چې په ملک کې بد امني ته به دعوت څنګه وکړي، او چې امن وي نو دعوت به کېږي، چې امن وي نو دین خدمت به کېږي، چې امن وي نو مدارس او مساجد به روان وي، او چې امن وي نو د تاجر تجارت به روان وي، او چې امن وي نو د حکومت به روان وي، چې امني هر اداره به کامیابه روانه وي، او چې بدامني شوه ټولې ادارې به تباه شي، ټوله معاشره تباه کېږي. دیو جن الحمدلله موږ ته خپلو مشرانو خپلو استادانو دا تربیت نه دی راکړی چې موږ غلط انداز اختیار کړو. خو دا هم حق دی، بیا وایم دا هم حق دی، بار بار هم ویلي بیا به وایو چې د قاتل گرفتاری غواړو، د مجرمانو نیول غواړو. صحیح ده که نه ده؟ په زور ووایئ دا هم حق دی، دا هم حق دی چې ولې دا شیخ شهید شو، جرم یې څه و، هغه ته خو الله مرتبه ورکړه. خو د علماو دا ټارګټ کیلینګ ولې کېږي په دې ملک کې، ولې دا عناصر نه ګرفتاریږي؟ او موږ ته معلوم و، موږ سره سفر او حضر ملګری و چې صرف د احادیثو سره ډېر زیات تعلق او د قرآن او حدیث خدمت یې کوم. او دلته خو دې مسجد ته څو ځل راغلی میټینګونه به وزم، تاسو نه ولیدلی؟ به دقه د پلاسټک ساده چپلې ټول نه ارزانې چې کوم په بازار کې میلاویږي، او بغیر استري کړې جامې او یو زوړ صادر، دا د ټوله دنیا والا دی شیخ، او یو ارزان او بیکار غوندې ټوپۍ دا به په سر وی ګورئ تاسو. او پرون راته د هغه د کور کسانو ویلې وصیت یې کور کې کړی وی 80,000 روپۍ قرضدار یم، بله ورځ کور کې دا خبره کړې او بیا شهید 70,000 روپۍ هغه قرضدار دی، د دنیا نه لاړی مقروض. دا حال لري د علماء په دې حالت کې چې پردي قرضونه په ځان راړي، هغه قرآن او حدیث ته ناست خدمت کوي،
او په دغه سار باندې د مانځه نه بعد په عربی کې د احادیثو درس کړی دی. په نیټ باندې یو کلیپ چلیږي او هغې کې به د مختلفو ملکونو کسان به پروګرام کې کېناسته او هغه درس به یې اورېده او په دغه ورځ باندې هم درس ویلی د احادیثو. زما محترم ورونو داسې یو پوره من انسان هغه لګې د ټارګټ کېږي په دې ملک کې. د علماو تحفظ نشته، د ډمانو نه د نورو خلکو نه سکیورټي مخکې وروستو روانئ. چا چې د دې ملک اخلاق هم تباه کړو او چا چې د دې ملک امنون هم تباه کړو هغه خلکو به سکیورټي روانه پروټوکول دي او د علماو دپاره هېڅ تحفظ نشته چې د دې ملک په بنیاد کې د علماو وینه پرته ده. او بیا د اهل حدیثو تاریخ وګورئ، په دې کتابونه لیکلی شوي دي چې د تحریک ازادۍ په تحریک کې چې کله پاکستان د ازادۍ تحریک چلیده او د انګریز او بیا د هندوستان نه د دې ازادي و د هندونه په دې کې څومره بېشماره اهل حدیث علما شهیدان شوي او څومره مدرسې زموږ ورانې شوي دي. د هغې تاریخ تاسو راوچت کې حیران مشه. په هغې علماو کتابونه لیکلي دي، هغه مدرسو تذکیري کړي دي چې ډېر لوی لوی مدارسو او د تحریک ازادۍ په نتیجه کې هغه ختم شو، هغه مدرسې ورانې شوې، هندوان پرې راغه، سیکان پرې راغه، حملې پرې وکړلې، هغه مدرسې زموږ د اهل حدیثو پکې ورانې شو، علما پکې زموږ شهیدان شو، قربانۍ یې ورکړې. نو د دې اخري دا سیله وه چې په دې ملک کې به بیا دغه عالم ځای هم نه چې کوم عالم لګی دی کومه موقع چې راځي د قربانۍ دی قرباني م ورکوي او وروستو به بیا دته امن هم نه وي او د ده به څه مقام هم نه وي. دې وجې نه چا چې هم د علماو دشمني کړې ده دا قاتلان دې واوري انشاءالله د شپې خوبونه خو به هم حرام شوي انشاءالله تعالی. الله دې در باندې حرام کړي، الله دې در باندې خوبونه حرام کړي، الله دې ستا آرام حرام کړي، الله دې ستا د زړه سکون تباه او برباد کړي. الله رب العالمین دې درله داسې عبرتناکه سزا درکړي چې لکه څنګه دې دا امت ودردولو دقه شان ته ته ودرېږي او خاندان دې ودرېږي او دا کوم خلکو چې تیار کړی دا ټول الله ودردوي، کومو دهشتګردو چې دا کار کړی. یاد ساتئ امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي دا علما دا د الله تعالی اولیاء دي او که په مخ د ځمکه علما اولیاء نشي بیا اولیاء نشته. اولیاء که ګورې که ته وایې چې زه د الله تعالی ولي کتل غواړم عالم ته ګوره دا د الله ولي دی. بس د الله اولیاء سره دشمني د الله اعلان دی، حدیث قدسی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی فرمایي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هغه څوک چې زما د ولی زما د دوست سره دشمني کوي زه ورته د جنگ اعلان کومه. د جنگ اعلان چا کړی دی؟ الله کړی. یو قصه را یاده شوه د امام بخاري او بیا تاریخ خو داسې ډېر د امام احمد واقعات مې ذهن کې راځي. امام بخاري رحمت الله علیه په بخارا کې درس د حدیثو شروع کړ. دغه شان د قرآن او حدیث والا ټول داسې بې ضرره خلک به د کتاب سره یې کاري او درس سره یې کاري. گورنر صاحب ورپسې جواب راولېږل، خالد ابن احمد په نوم گورنر و، وایي زما کور ته راشه، ما هلته زما بچو ته دا حدیث ښایه، دلته کور ته راشه. امام بخاري ورته ویل جی وایي دا علم خو ما د دې پاره نه دی کړی، زه به په دروازو ګرځوم او دلته ټول خلکو بچي راځي، خلک راځي درس کې ناستي، ستا بچي دې هم راځي. بیا ورته دویم درخواست گورنر کوي، خپله یو نشه وه د تکبر، او بیا داسې کار وکړه که بچي در لېږم نو ځان له ځای کې ورته درس کوه، عامو خلکو سره یې مه کښېنوه. هغه ورته وایي جی وایي زه په علم کې د چا تخصیص نشم کولی چې یو درس به عام یو بل به خاص وي، خو به دا ټول خلک ناست دلته دې کښېني که نه، زموږ د درس نه خو زه انکار نه کوم، ما خپل ټیم هسې م ورکړی دی، ستاسو بچي دې هم راځي دلته دې ناست. هغه ته په دې خبره باندې یو تاو ورغی، راولګېد اوبې ورته خړې کوي. امام بخاري وشړلو د بخارا نه، وځه وایي دې ځای نه وځه. چې کله امام بخاري رحمت الله علیه وته نو نور څه پسې نه و خفه، په دې درس پسې خفه و. عالم چې دی قسم په الله چې عالم خفه کې درس وله بند کړه. عالم په دې درس کې داسې خوشحالی لکه مایع چې په اوبو کې پروت وي، په نور څه پسې نه خفه کېږي. ما تاسو ته ویل دا شیخ صاحب مقروض د دنیا نه لاړی، که ده سره دنیا غم وی خو کاروبار پسې به منډې والی، خو دقه قرآن او حدیث ته ناست نو هغه یو خیرې وکړو، یا الله ده سره خو ما هېڅ زیاتی نه وکړی، زما درس یې بند کړو، هغه علم سلسله بنده شوه. څنګه چې ستا د دین بې عزتي وکړه او زما یا الله ته دې هم دغه شان بې عزته کړې، دومره صرف دومره خیرې ورته وکړه.
لږې ورځې بعد الله پاک کوم چې بادشاه د هغه وخت هغې ته الله ذلیله کړو دغه ګورنر او په ذلت کې تی ګورنري هم لاړل او هغه ځای نه یې ویست او ګرفتار یې کړ د علماو ازار چې چا اخیستی دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هغه کسانو ته چې چا به پرې رپوټونه کول او د دروغو الزامونه یې لګول دې وخت کې داسې هغه بدبخته دې زمانه کې هم شته علماو پسې د دروغو پراپیګنډې کول او ډرامې کول او چسکي ایشتل یاد ساته انجام به دې ډېر خرابي خپل انجام ته دې ګوره انشاءالله هغه لوی رب دې ګوري ستا هره خبره نوټ کېږي ته چې په عالم پسې کومې ډرامې کې او کومې خبرې کې امام احمد بن حنبل د هغې پراپیګنډو د دروغو د لاسه جیل له لاړو کوړې به یې خوړلې اخره کې یو خبره وکړله هغه چا چې پرې رپوټونه کړي په هغې کې چې کوم مشهور ملا و هغه ته وایي داسې کار دی زما او ستا به د جنازې په ورځ پته لګي زما او ستا به جنازې په ورځ پته لګي چې کله زه له دنیا نه ځم زه به څنګه ځم او چې کله ته ځې نو ته به څنګه ځې نو چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه کله وفات شو الله اکبر نه سوشل میډیا شته نه فیسبوک شته او نه ټویټر شته او نه څه ورته وایي یوټیوب شته او نه چې کوم دی میسنجر شته د دنیا د مختلفو اطرافو نه خلک را روان دي او د ځنګل د اور په شان خبر خور شو چې امام احمد وفات شو او دومره قافلې را روانې وې دې جنازې ته چې خلکو زنانه او ماشومانو د کورونو نه په دې کوزو کې او په دې لوښو کې اوبه راایستلې او خلکو ته له اودسونه کوئ شابه چا چې اودسونه نه وو بس اودسونه یې کول او جنازې ته روان او په زرګونو غیر مسلمو چې دا جنازه وکتله په لکونو خلکو په هغې کې په هغه زمانه کې په زرګونو غیر مسلمو کلمه وویل او اسلام ته راغلی الله اکبر کم چې کافرانو د دې جنازې د منظر په لیدو یې کلمه وویل او اسلام ته راغلی د ده په دې جنازه کې الله دومره برکت واچو او هغه ظالمان هغه بدبخته هغه د هغه زمانې د هغه ګورنمنټ د کرې ټاټوان چې هغه د دروغو راپورټونه یې کول او حکمران ته ځان نږدې کولو دپاره علما بدنامول امام احمد رحمت الله علیه خو نه باغي و نه فسادي و او نه چې کوم دی بل څه غلط کار یې کړی قرآن او حدیث یې بیانو هغه بدبختو د جنازې ورځ چې راغه تاریخ لیکي د 13 نه د پاسه یو څو کسان پرې ولاړو ټولو خلکو ورپورې خندا دې ظالم ته وګوره دې سپک انسان ته وګوره د ذلیلیت ټول عمر د علماو او بیا د امام احمد رحمت الله علیه بېعزتي کړې وه نن یې دغه حال دی څوک یې جنازې ته نه ودرېږي یاد وساتئ چا چې په علماو پسې خولې وازې کړې الله به هم په آخره کې وشرموي الله به هم په آخره کې ذلیله کړي دیو جنا د علماء اقوال لی حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم کدا علماء په دې مقدس مکه نه خلکو نه زناور جوړ شوی وي خلکو به د زناورو په شان مور خور دا رشتې به نه پیژندلې او بدکاري به روانه وي لکه په یورپ او په انګریزانو کې چې دا شی روان دی دا خو د علما نصیحتونه کوي ځکه انسانان نه انسانان جوړ شوي دي او د زناورو خوی تی ختم شوی دی او دغه رنګه سفیان بن عیینه رحمت الله علیه به فرمایل ارفع الناس منزله عند الله من كان بين الله وبين عباده و اذا هغه چا مرتبه ډیره اوچته ده د الله په نس چې د الله او د بندګانو مینس کې واسطه ده اسوب دي علما دي علما ته چا سره رابطه له چا سره جوړی الله سره بندگی کوي خلکو منځ کوي حج په دې طریقه ورکوي زکات په دې طریقه ورکوي د حج طریقه دا ده فرایض دا دي عمره داسې وکړه او صدقه په دې طریقه وکړه دا کار داسې وکړه دا کار داسې وکړه ذکر داسې ستا ټوله رابطه الله سره جوړی نو هغه فرمایي وایي دغه خلک چې دا د الله او د بندګانو منځ کې رابطه جوړونکي دي وهم الرسل والعلماء دا کارول پیغمبرانو کړی بیا علما دي چې د بندگانو رابطه د الله تعالی سره جوړي حسن احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایل لحوم العلماء مسمومه من شمها مرض ومن اكلها مات امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي وې د علماو د غوښې زهرجنې دي دې پسې خوله مه وازوه د مسلمان خلاف خبرې کول څه دي او د مسلمان ورور غوښه خوړل دي کنه او بیا عالم پسې خبرې چې هغه غریب پاک دی د یو خبر نه خبره نه تور پسې لګیا ته داسې دی او داسې دا د زارو خوړل زار بلکې دا زارو نه دي بدترګه زار چې خوړلی وی نه به تې ښه وی دا به دې نه کولی دا کار چا چې دا بوی کړله دا غوښه د باندې به بیماري راځي مانه ایمان به دې بیمار شي دین به دې بیماري خراب وي او چا چې دا غوښه وخوړله د مرګ په دراغې منه دین دې ختم شي ځان له دې د خپل دین جنازه وښکله د شیخ عبدالسلام رحمه الله یو واقع راته د هغه د کلي یو کس ویلی دی یو مشر سړي
وایي چې کله هغه دعوت شروع کړو په اوله کې د توحید، دا زموږ د دې دور خبرې دي، وایي صرف د یو مسجد یو مولوي صاحب صرف دومره وویلې، هغه مولوي صاحب چې یاره دا مولانا عبدالسلام صاحب چې کومه خبره کوي دا صحیح ده، د توحید مسله کوي، شرک دی معاشره کې عام دی، بدعات دې نه ځان ساتل پکار. د هغه علاقې یو متکبر او د بدن نه ډېر تندرست ده، هغه راپاڅېده چې د ولې د شیخ عبدالسلام صفت وکړو زموږ د مولوي صاحب د جومات، وایي هغه ظالم ورغی او د هغه استنجا د ځای نه وایي پیپ راواخیست او د مولوي صاحب ته یې ونیولو. مولوي صاحب به غریب سړی بېوسه به، خو هغه چې د چا دپاره یې خبره کړې وه خو لیده که نه، نو یو سړی ډېر متکبر او چا ورته څه ویلی هم نه شو، خو د مولوي صاحب باندې ګزارونه وکړو، نو په آخره کې د هغه مرګ الله اکبر وایي په داسې حال کې راغو او داسې بیماري په هغه ولګېده چې خپلو بچو به ورته لاس نه شو وروړلی، بوی به ترې را روانو، صفایي به یې بچو نه کوله، ښځې ورله صفایي نه کوله، او بچو به چې څوک به مو سره میلاو دی دعا وکړي زموږ پلار الله زر زر وفات کړي، سا یوځي چې بس والله چې ډېر تکلیف کړي. زما محترم ورونو، چا چې د علماو ازارونه اخیستي دي، چا چې د علماو ازارونه اخیستي دي، هغه خلکو انجام اخره کې ډېر خراب شوی دی، یاد ساتئ. او د علماو عزت موږ ولې کوو؟ اوس که چېرته یو شیخ راننوته دې حال ته، موږ ولې د هغې احترام کوو؟ ولې به زه اواز کوم چې الله شیخ صاحب راغی دی اول صف کې ورله ځای ورکړئ؟ دا د هغه د علم د وجې نه، د هغه په زړه کې قرآن دی، حدیث دی، د الله دین دی. زم نه به ورسره زموږ رشته وي، نه به زموږ په قوم او په نسب وي، نه به زموږ په کیدای شي زموږ د ژبې والا به هم نه وي، خو موږ به احترام کوو. د بل ځای به خو چې پته ولګي عالم دین دی موږ یې احترام کوو. دا د مسلمانانو طریقه ده او سلفو دا لیکلي دي، وایي د سنتو نه دا ده چې د علماو عزت کول دا دین دی. ولې دین دی؟ ځکه د الله نبي فرمایلی دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان من اجلال الله تعالی اکرام ذي الشیبة المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فيه والجافي عنه. دا پیغمبر ویلی دی، نبی علیه السلام فرمایي که څوک د الله عزت کول غواړي، دا د سپینګیري مسلمان عزت وکړي، مسلمان ګیره کې سپین ولګي د سپینګیری دی، د دې عزت کوه، صف ته را مخکې کا، ګاډي کې ته په سیټ ناست یې سپینګیری راوخته ته پاسېږه، دا ستا عزت دی، دا ستا پاسېدل. او هغه کېنوه، یو وزن یې روان کړی دی، نشي وړلی، بابا دی، تکلیف دی ورته، ته ځوان یې، وایي راکه بابا یو ځای پورې به در سره ویسم. دا اصل کې تا د الله تعالی عزت وکړل. دا زما نبي ویلي مشرانو عزت به کوئ. او بل د قرآن والا عالمان د دې عزت، دا د الله تعالی عزت دی، دا د الله عزت کول دی، د علماو عزت کول. او چې کله دی د الله رب العالمین عزت وکړو ته به عزتمن شي، او چې کله نعوذ بالله ته د حق پرستو علماو په بېعزتۍ پسې ولګېدلې، الله تعالی به تا ذلیله کړي، الله به دې رسوا کړي. دغه رنګه امام ذهبي رحمت الله علیه فرمایي سنت الله فی کل من ازدر العلماء بقي حقیرا. وی دا د الله تعالی طریقه را روانه ده په تاریخ کې، داسې ډېر واقعات دي چا چې د علماو سپکاوی کړی دی، د ژوند الله حقیر او سپک او ذلیله کړي، چې خلک یې په لاره ویني، خلکو په سترګو کې سپک لګي دا انسان، چې د هغه نوم په مجلس کې واخیستلی شي، په خلکو ښه نه لګېږي، سپک لګېږي، چې ډېر سپک انسان نوم واخیستی شي. الله تعالی دله دا سزا ورکړي، ځکه د په زړه کې د علماو بېعزتي پرته ده، د په زړه کې د علماو بېتوقیري پرته ده. الله رب العالمین دته دا سزا ورکړي. امام اوزاعي رحمت الله علیه فرمایي الناس هم العلماء ومن سواهم فلیس بشیء. وایي خلک خو اصل کې علما دي، او که علما دې ته لرې کړه، وایي بیا اړو انسانان پاتې نه شو، خلک اړو پاتې نه شو، ځکه چې علم نه وي نو بیا په څه شي عمل کوي؟ او دا دین، دا دنیا چې قائمه ده خو د دین د وجې نه، او دا دین چې قائم دی د علماو د وجې. نو که علما ختم شي دین ختمیږي، او چې دین ختم شو نبی علیه السلام فرمایي چې کله الله ته سجده او عبادت ختم شي بیا به قیامت قائمیږي. د دې د وجې نه خو دا دنیا قائمه ده. دغه رنګه امام سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي لو ان فقیها على راس جبل لکان هو الجماعه. که یو عالم د غره په سر کې ناست دي او ځان له اوسېږي، نور څوک سره نشته، دا یو عالم هم پوره ډله او جماعت دی، ځان له یو عالم. لکه ابراهیم علیه السلام یو کس وکنه، الله تعالی ورته څه ویلي؟ امت یې ورته ویلی ان ابراهیم کان امة قانتا. یو ابراهیم علیه السلام ته الله امت ویلی، دا یو عالم هم پوره ډله ده چې په یو ځای کې ځان لئی، نو هم دې ته جماعت ویلی کېږي. اپنی ذات میں انجمن چې ورته ویلی کېږي،
یو عالم اکی دومره صفاتی که ته د هغه سره ملاقات وکړې کله کله یو عالم ملاقات ته سړی لاړ شي سړی وایي که زه ډېر لویه ډله کې او ډېر لوی جماعت کې ناست یم ځان له به ته یو عالم سره کښېنه خو ته به وایې که ما له ډېرو خلکو ملاقات وکړو دومره فایدې به ترې راوړې دومره فواید به تا ته حاصل شي دینی دنیوي اخلاقي وغیره دا فواید به راته میلاو شي او دا زما محترم ورونو اخري خبره ته کوم د علماو دا توقیر د علماو دا خدمت دا زمونږ د صحابه کرام رضی الله عنهم طریقه و نبی علیه السلام دا تربیت ورکړه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په باره کې راځي دا خبره چې کله زه تاریخ کې ګورم زه تعجب کوم دی ته زه ډېر سخت حیرانېږم دې خبرې ته دا مجاهد رحمت الله علیه نو خو به تاسو اورېدلی که نه مجاهد ابن جبر د عبدالله ابن عباس شاګرد دی د صحابي شاګرد دی په قرآن کې 10 ځله یې قرآن ویلی تفسیر د عربي خو هغې ورتله تلاوت ناظره تفسیر 10 ځله دا مجاهد رحمت الله علیه ډېر لوی عالم د قرآن خو عجیبه خبره دا ده چې عبدالله ابن عمر به د دې مجاهد رحمت الله علیه د هغه هغه سورلی به ورته برابروله او د هغه په هغه اس او سورلی باندې او یا په اوښ باندې به د هغه هغه زین وغیره او د هغه هغه کوم د ناستې ګدۍ به چې وایي بله برابر صحابي ورله برابروله تابعي له هغه ورته دا څه کې سبحان الله به ورته حیرانېده منع کول به ته د پیغمبر صحابي او بیا د یو لوی صحابي زوی د عمر رضی الله عنه او ترا لګېږي زه تابعي یم ته زما خدمت کې وایي نه دا اخلاق مونږ زده کړي دي دا چا نه زده کړي د نبی علیه السلام نه زده کړي دا اخلاق مونږ زده کړي ته د قرآن عالم یې ستا د دې علم د وجې نه زه ستا عزت بله خبره نشته ستا د علم د وجې دغه رنګه عبدالله ابن عباس ولاړ دی او زید بن ثابت جنازې ته مخکې شو زید بن ثابت رضی الله عنهم ډېر په صحابو کې اوچت صحابي دی په علماو صحابو کې دی هغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په امر باندې چې په یو مصحف کې قرآن لیکلی و د هغه صحابي دی هغه صحابي دی چې په 15 ورځو کې د یهودیانو ژبه زده کړې وه ته دې نه اندازه ولګوه صحابه څومره ذهین خلک وو پردۍ ژبه ته په 15 ورځو کې زده کولی شي په 2 هفتو کې دومره خو تیز وو د ذهنونو نه صحابه دی زید بن ثابت رضی الله عنه جنازه وکړله عبدالله ابن عباس راغو زر زر ورته سورلی برابره کړله او بیا چې کله زید بن ثابت په سورلی کېناسته دا بل صحابي عبدالله ابن عباس څوک دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی او هغه عالم دی چې دی په خپله دومره لوی عالم دی چې پیغمبر ورته دعا کړي نبی علیه السلام عبدالله ابن عباس په باره کې فرمایلي یا الله ده ته د قرآن علم ورکا او زمونږ په امت کې د هغه لقب دی ترجمان القرآن دومره لوی عالم ترجمان القرآن هغه را لګېږي د زید بن ثابت د سورلی واګې نیسي سورلی واګې ولونی هغه ورته حیران شو د محمد رسول الله د تره زویه صلی الله علیه وسلم ملګریه ته خو ډېر لوی عالم یې مونږ خو ستا د نبي علیه السلام د رشتې د وجې نه او بیا صحابي عزت کو ته ولې زما د سورلی واګې نیسي ولې مونږ ګناهګار یې هغه وایي نه تعالی الله علم درکړی دی دا ستا د سورلی واګې چې زه نیسم او یو څو قدمونه در سره اخلم دا زه ستا د دې علم د وجې نه دا کار کوم چې تعالی الله علم درکړی دغه خلک الله عزتمن کړه په دې وجې نه زما محترم ورونو اخري خبره دا ده نن هم دلته به ډېر انټیلیجنس والا ملګري ورونه راغلي ځکه په د یو څو ورځې مسلسل د دوی رابطه ده موږ سره دې علاقې چې کوم افسران دي هغوی موږ نه ټایم هم اخلي د میټینګ دپاره خو زه دا خبره کلیر کوم چې په هسې میټینګونو باندې کار نه کېږي څه عملي اقدامات پکار دي د علماو د تحفظ لپاره او دغه کسان معلومول پکار دي چې څوک دا کارونه کوي د علما ټارګټ کوي د امت خیرخواهان ټارګټ کوي اول لا چې دا په دې قوم او په دې ملک د الله عذاب ته به دعوت ورکړي چې که دا سلسله روانه یاد ساتي او بل خبره نن الحمدلله د شیخ عبدالحمید رحمتی رحمه الله په ټول ملک کې په مختلفو علاقو کې نن دا غیبانه جنازه هم ده په مختلفو ځایونو کې او ورسره په ډیرو اضلاعو کې او کراچۍ پورې او کویټې پورې او دغه رنګه پنجاب کې او په دلته KPK کې په ټولو څلورو صوبو کې نن د پریس کلبو مخې ته په هره ضلع کې ملګرو اعلان هم کړی دی او خپل احتجاج ریکارډ کوي او چا چې موږ سره رابطه کړې چې موږ احتجاج کوو موږ ټولو ته دقه
دغه دعوت ورکړی چې ګوره روډ بند نه کوي، مسلمانانو ته تکلیف ور نه کوي، چاته کنزل ونه کوي او دغه رنګه غلطه لهجه به نه استعمالوئ. موږ مظلومان یو، موږ به صرف د خپل هغه چې ظلم را سره شوی دا به بیانو او نور د قاتلانو نیول، موږ له تحفظ راکول او د قانون عملداري قایمول دا د رعیت کار نه دی، زموږ د عوامو دا د حکمرانی وقت کار دی، دا د ګورنمنت کار دی. زه اخره کې شکریا ادا کوم د هغه کسانو چې مختلفو جماعتونو، تنظیمونو، مذهبي او که سیاسي و د هغې سره تعلق و، هغوی باقاعده تعزیت له راغه، جنازې ته م راغه. بیا خاص کر مشتاق احمد خان صاحب، سینیټر صاحب د جماعت اسلامي چې د سینټ په فلور باندې دا مسله اوچته کړه او په دې باندې پوره خبره وکړله هلته، او دغه رنګه نور علما د مختلفو جماعتونو هغوی تعزیت ته راغه او دلته غمرازي وکړله او هغوی هم د حکومت نه دا مطالبه وکړله چې دا قاتلان دې ګرفتار کړی شي. الله رب العالمین دې ټولو له اجر ورکړي، الله دې ټولو له اجر ورکړي. او شیخ و داسې چونکې د احادیثو په فن کې هغه ته علم ډېر و، اصول الحدیث، فن د اسماء الرجال، علم العلل، د احادیثو د فن دې کې ماهر و. د احناف علما به ورته راتله، احناف علماء کرام به ورته راتله. ما ته به خپله ویلي دیوبندیان علما، بریلوي علما زما مکتبې ته راځي، ما نه د احادیث په باره کې کله درس کوي او کله چې کوم دی ما نه رهنمایي اخلي د احادیث په باب کې. و دې وجې نه دا کار دا موږ د فرقوریت رنګ دی له نه ورکو، دا کار خالص هغه شرپسندو ظالمانو کړی دی چې هغه د دین او د ملک او د علماو دشمنان دي، لهذا هغوی دې ګرفتار کړلی شي او الله دې هغوی ته بدترینه سزا ورکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. زما محترم ورونو، اخره کې تاسو ټولو نه دا اپیل دی چې دا کم کسان چې د سوشل میډیا خاص کر دا نوجوانان استعمالوي، هغوی به دې کې دا ګډې وړې خبرې ملي کوي فضول. لکه ما راته مخکې ویلې بعضې خلکو دا فیک ایډیانې جوړې کړي، دا بار ملکونو د اسلام او د ملک دشمن عناصر دا شی نه کوي. یو میټینګ کې یو ځل موږ ناستو، یو افسر موږ ته ډېره عجیبه خبره وکړله، ویل یو پیج جوړ شوی او په څه نوم باندې جوړ شوی. عجیبه خبره دا ده چې د هغې نومو زما خیال عمر و عایشه، لکه عمر رضی الله عنه او عایشه رضی الله عنها، نوم یې د چا ورکړی؟ د صحابو. او په هغې کې به چې دغه څه شیر کېده نو یو څو ښې خبرې او بیا پکې زار، یو څو ښې خبرې بیا پکې زار د انتشار جوړولو دپاره. بعضې خلک داسې هم کوي چې ظاهره کې یو پیج او آی ډي فیک جوړه کړي. زموږ د شیخ صاحب په نوم یو آی ډي جوړه کړې پیج، شیخ ابو حسان اسحاق سواتی، ډېرو خلکو جوړې کړي او په هغې کې فضول څیزونه شیر کوي. د علماو په نومونو باندې خلکو آی ډیانې جوړې کړي، پیجونه جوړ کړي دي او په هغې کې غلط څیزونه شیر کوي یا انتشار او د فساد دپاره داسې څیزونه شیر کوي. دا زموږ د علماو، زموږ د مشرانو طرف نه د دې ټولو چې کوم دی هېڅ چاته اجازت نشته. اکثر دا مخالفین داسې کار کوي، احمقان چې هغه دلته مزید انتشار خور کړي. دې باب کې به هوښیار اوسېږئ او موږ به انشاءالله تعالی خپله هغه چې کوم قانوني منډه تړله ده هغه به پوره وهو او خپله غوښتنه به هم کوو. خو تاسو به په هغه منهج باندې ژوند تېروئ کوم منهج چې د سلفو منهج و، د قرآن او سنت چې کوم منهج دی، د صحابه کرامو زموږ د امت د سلفو کوم منهج دی، موږ به د هغې مطابق ځو، د هغې نه به خلاف ژوند نه تېرو. صفونه برابر کړئ، مشرانو له مخکې صفونو کې ځای ورکړئ. دا چا د دعا